د غزني د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د 10 ورځني علمي سیمینار پیغونډه ترسره شوه. د غزني د اطلاعات او فرهنګ رئیس د سیمینار ګډونوالو ته ویل هڅه کوي چې د ځوانانو د علمي کچې لوړونې په موخه دا ډول روزني سیمینارونه زیات کړي. یوازینی یو مهم هدف مو همدا و ترڅو ځوانه ټولنه علمي ارتقا وکړي، هغوی رشد وکړي، هغوی خپلو هغه اساساتو خپلو کارکردګیو په راتلونکي کې هغې ته متوجه سي. همدارنګه بل هدف مو دا و ترڅو د ځوانانو او محصلینو په ښه طریقه سره یو انسجام رامنځته سي او د هغوی په ښه طریقه راټولونه مو هدف یو د دې دا اوسي دغه مشکلات حل سي، رفع مشکلات جامعه از طریق اطلاع رسانی جمعي دغه رسمو ځوانان راټول کړو، منسجم یې کړو، وروسته دغه ستونزو باندې وغږېږو. له بلې خوا بیا د دې علمي سیمینار ګډونوال خوښي څرګندوي او زیاتوي چې دا ډول روزني سیمینارونه په لاره اچول په اوسني وخت کې ځوانانو ته ګټور تمامېدای شي. چې ستاسو زحمات بې ځایه نه ول. انشاءالله زما په شمول ټول اورېدونکي ډېر په مینه او شوق درسونه تعقیبول او داسې علمي مجالس واقعا مثبت افکار منځته راوړي. در کل از تدویر این سیمینار و مواردی که در آنجا گزین گردیده بود آموختیم و با آموزه‌های دوران عمریمان اضافه شد. په پای کې د دغه علمي سیمینار استادان او ګډونوال د غزني د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري وستایل شول او د هڅونې په موخه تقدیرنامې ورکول شوې.